الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم مبارک سیرت مونږ بیانو. دیزی کی اوسو فائدې. اولنی فائدہ غدا چې دا ورقه بوډا سړی خو په کروڑو ځوانانو به ورنک ړوند دی وی که زه ومه کنه ته ګوره تا سره څنګه مرسته کوم. بیا دویمه هر هغه کس ته موږ دا وایو چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه بیانوي لازم به د سره خلک دشمني کوي. دا قانون یاد ساته. دیږي کې ورقه رسول صلی الله علیه وسلم چې لازم به تاسو دشمني کیږي، نو بیا تم یاد ساته چې دغه پیغمبر خبرې کې تاسو هم دشمني کیږي. نو څوک برته وابي وي، څوک برته بے مذهب، څوک بد مذهب، او څوک بے ادب، او څوک وي دوی د شیعاګانو په شان مذهب دی، او څوک وي د يهودو نصارو نه پیسې اخلي، او څوک سوي او څوک سوي. دا خبرې وکي خو ته به دې طرف ته نه ګوري. زه تر کعبه پر رب قسم خورم ما چې کوم خبرې زما په باره کې را رسي بس دې چیزې ویل هم نشم. دې دې سی او دې دې سی او دې دغه چل کې دې دا کې او دې سی کې خو ټول خبرې بشاته گزاري. ځکه چې کار مونږ ته ډیر دی او هر سړی چې ته پکانی ولي او طاقت شاته ودرېږي او ګوري او معلومات کې نو دا کار به سر ته ونه رسي. اگر که سر ته نه رسي خو بیا هم سنه سي څه خو به سړی وکي کنه سنه سه کار وکي. مزل کول غواړي، سفر کول غواړي، او هر سړی چې ته په ګاډي اړنو وي او ته ودرېږي او دوا سلام او معلومات وکي او څوک ته څنګه ته خپل منزل ته ونه رسي. نو لازم به دا خبرې شاته گزاري چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت او دغه طریقه مضبوطه رانیول غواړي. خلک وسه خبرې کوي دا اهل حدیث دي سي دي او دا سلفیان دي سي دي او دوی دا چل کوي دوی دغه چل کوي. سوچه دروغ، سوچه دروغ. ځکه چې ډېر قسم ماره ټینګړي ته چا ویلي هغوی چارته ویلي هغوی چارته ویلي هغوی چارته ویلي، په اخره کې سند په یو ابلیس او شیطان باندې ختم شي. اس حقیقت دا خبرې نه خبر هغه حقیقت ته چې کوم ته ویني بخپل سترګو ته واوري به صحیح دی. دي کې خصوصي نصيحت هغه ملګرو ته کوم چې دعوت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته او دغه لارې ته چې ګوره سخت او پتا سو باندې لازم راځي. د دې بازو دا مطلب دی چې بس ارمان چې بدی منبر کې ناشته، ارمان چې بدی کرسی کې ناشته، ارمان چې د محراب ته ورسېده، ارمان د پلانې عالم دي او پلانې دي شي اجره مته چې د مور د خېټې نه دي سره وته به شروع کړي. د دې لپاره غټي سختي تیرول غواړي، غټي امتحانونه په انسان باندې راځي. قسمه قسم خبره دي ته سیرت روایت د علماء کمی کمی سختي او تیری کړي. سزاګانی، جیلونه، غریبی، فقر، بدنامی، امتحانونه، وهل تکول، دا هر څه دوی په ژوند کې راغلي. اسو الله سبحانه وتعالى موچت مقام خو نه ورکړي چې د پیغمبر وارث دي. چې پیغمبر وارث دي هماغه سبو سره کی کوم چې پیغمبر سره شي. نو دا یو فائدہ او نصیحت یاد ساتي. په روایت کې دا راځي چې ثم لم ينشب ورقه ان توفي، او لږ وخت بعد چې نو بیا ورقه وفات شو او دغه په جون کې دغه ورځ رانله. بیا وفتر الوحي، عائشہ رضی الله عنها چې وحي بند شو حتى حزن رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله سخت غم کې شو، یعنی یو بیر وحي شو او بیا بند شو. ندیو بارکی خبره کو چې دا وحي سمره بند شوی او سو پیری دا وحي بند شوی ده. وحي دو پیری بند شوی ده، یو خدا وخت ده. جابر بن عبد الله رضی الله عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، رسول الله خپل دا خبره کوله او موږ ته دا خبره بیانوله چې دا وحي څنګه بند شوی و. وجي فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء، ويزروانما او د اسمان نم یو आवाज وریدو چې کلمې سر اوچت کو نو اقم ملک راغلو کم چې غار حرا ته راغلو او د اسمان او د زمکې په منځ کې په کرسي باندې ناسو.
نو زه وېرېدم کور ته رالم ما چې زملوني دا دویم پیر دی دا وحي څومره ورځو لپاره بنده شوې ده راجح قول په دې کې دی چې دا د یو څو ورځو لپاره بنده و اگر که په دې مسله کې اختلاف دی بعض علما وایي 3 کاله وحي نه و راغلی بعض علما وایي چې 2 کاله بعض وایي سره پاسه 2 کاله او بعض وایي 12 ورځې بعض وایي 15 ورځې بعض وایي 40 ورځې راجح دا والله اعلم څنګه چې عبد الله بن عباس عمر روایت ته چې دا کلونو کې نه و ورځو کې و د رسول صلی الله علیه وسلم د وحي بند شو او د وحي د دې لپاره بند شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم غیره ختم شي یو دویم شوق پیدا شي دغه چې سمې خوږی خبري ووري اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق خبري د الله دی تلاوت کوي جبريل د بصور خونک نو دې لپاره د وحي بل کړي چې د یو شوق پیدا شي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم مطمئن شو شوق خډیر شو الله سبحانه وتعالى پسې د وحي غ سفیر بیا راولېګو چې هغه څوک دی جبريل علیه السلام کله چې جبريل علیه السلام راغی رسول صلی الله علیه وسلم کور ته راغی زملوني په مو باندې سواچو ناغو بل پاس سواچو الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر د سورۃ المدثر دا اولنی آیتونه دا الله نازل کړو یو خدا وخو چې د رسول صلی الله علیه وسلم وحی بند شوی و دویم هغه وخو کوم دویم پیر چې هغه د دې چې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې د حدیث د جندب بن سفیان رضی الله عنه وجه اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثه رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې 2-3 ورځې وحي بند شوی فجاءت امراه یو خزر علی رسول الله يا محمد اني لارجو ان يكون شيطانك قد تركك ما تخکاری دي چې ستاسو شیطان ته پرې خو دی یعنی جبرئیل السلام بوله وحی راوړل د مقصد او 2-3 ورځې سند راغلی ته الله سبحانه وتعالى د آیتونو نازل کړو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله قسم دې ساخ په اخباري او پشپې باندې کله چې وړي ما ودعك ربك وما قلى ستاربنه ته پرې خو دی او نه ير کړي نه دا دویم پیر دی او دا په هغه وخت کې چې تقریبا 8 سورتونه نازل شي 8 سورتونه یعنی دام دی بل وخت نږدې دی ابتدا کې خو دوه جدا وختونه ورسېدي بده څنګه نه دوه زینو کې د رسول الله وحي بند شي یو خدای اول پیر چې جبرئیل لاغه دغه مت بیان نه راغله د علماء په اختلاف ته چې سورې نه راغله خدای سورې مقدارو چې نه راغله بیا جبرئیل السلام راغه د زمکه او د اسمان په منځ کې کرسي او باغ باندې ناسو رسول سم ویریدو کور تراغه الله دغه ته نازل کو یا ایها المدثر قم فانذر او دویم پر دغه چې 2-3 ورځې یا 2-3 شپې وحی راغله دغه زنانه پر رسول سم په شراله او ته پر خو د شیطان والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى د سورۃ نازل کو والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى یو روایت کې دي سرازي او په صحیح بخاری کې دا روایت امام زهري وی عروه ما تداویلی عن عائشه رضی الله عنها انها قالت دغه پوره واقعي ذکر کړه ما تاسو ذکر کړه بیا باغی کوي په اخره کې وفتر الوحي او وحي شوا بند شوا حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم کې شو بیا مخې ته په دې روایت کې دي فيما بلغنا وي مونږ ته چې کوم خبره رسیدلې راغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم کله غم ډیر شنو د غرسو کې تبوخته او دا به وی چې ځان مړکو ما بیا به جبرئیل راخاره شو بوته وینه تر الله پیغمبر رسول صلی بیا او په شبرزو بیا دي سره دا طریقه وا دا روایت په صحیح بخاری کې ده خدا کوم خبره چې بکی شوی د زیادت دا خبر د عائشه رضی الله عنها نه ده د امام زهري ده او هغه په خپل وی فيما بلغنا مونږ ته چې کوم خبر رسیدلې ده اوس دې بګینی د وجه کړي چاره رسولې ده
دغه تابعینو کې دی کنه په منځ کې یو صحابي خو پکار دی کنه چې هغه وی چې پلاني صحابي وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي یا پلاني صحابي وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل او دا چل کو دا بکی نشتی نو دا واقعا دا به سند ده دا کمزوري ده دا قابل قبول نه ده دغه زی ورغ روایت عائشہ نه ده خبره دا غیر صحیح ده مخته امام زهري خپل خبره کوي فيما بلغنا مونږ ته چې کوم را رسیدلې او دا خبر امام ابن حجر او کرمانی او ابو شام المقدسي رحمه الله ټول علماء کړی ده او د دې واقع نور سندونه شته په نورو کتابونو کې خو ټول کمزوري سندونه دي او منګړت سندونه دي په یو صحیح حدیث کې دا نه دي ثابت چې رسول صلی الله علیه وسلم به د غرسو کې تخطو د خودکشي د پاره دا نه دي ثابت بل دا چې دا وحي خود دې لپاره بند شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ختم شي او هغه به کې زی غرسو کې توزان گزاري دا غزینه دا منلو خبره دویمه ده رسول صلی الله علیه وسلم چې وحی رااله رسول صلی الله علیه وسلم یو سکند شک نه دی کړي خو پوره یقین و چې زه الله پیغمبر یم نو چې پوره یقین و الله پیغمبر نه الله پیغمبر به دا چل کوي چې هغه د غرسو کې تخیج او ځان دا غزینه گزاري دا کمزوري خبره یو سوال ذکر راځي نو امام بخاری به ولي ذکر کوله دا واقعا جواب امام بخاری رحمه الله اصل کې دغه واقعا نقل کوله کوم چې چا ده عائشہ نه امام زهري د عروه د عائشہ نه دا واقعا بیانې مخه ته به امام زهري خپل خبره شروع کړه فيما بلغنا امام بخاری دا واقع ټول بیان کړه چې لکه منځ کې نشم کټ کوله خبره ټول ذکر کړه چې بیا به زهري دا ویلي دي نه واضح خبره ده چې زهري تابعی دی کم سے کم پکاره چې یو صحابي نشاندهي خو کې کنه چې پلاني صحابي ویلي ناغه مجهوله خبره کړی ده وی فيما بلغنا مونږ ته چې کوم خبره رسیدلې ده پای کې یو ده نو چاره رسول ده هو یې کړ نو سند دې خبرې څه شو کمزورې شو د مې ته یو فائدې ذکر کړه ځکه چې دا اکثر د سیرت په کتابونو کې دا واقع راځي او د عوامي اکثر بیانې چې رسول الله دا چل کو خدا سندن دا خبره سره دا کمزوري ده بدلته یو مسله دینه مخکې چې دغه طرف ته لاړ شو چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت څنګه شروع کو هغه ده د غار حرا زیارت کول څنګه دي الجواب غار حرا زیارت په دې نیت کول چې معلوماتو د پاره زمه د سیل د پاره زمه د علم د زیاتولو لپاره زمه چې زه وینم څنګه زیاده څنګه نه به صحیح ده او د عبادت په نیت التتل د جایز نه دي رسول صلی الله علیه وسلم ته چې پیغمبري ملو شوی ده او د مرګ پورې به دني ثابت چې غار حرا ته چتر راغلی او کدا عبادت وي او دلته د منځ او د اذکار او د دعاګانو فضیلت رسول صلی الله علیه وسلم راغلی صحابه کرامو نه هم ثابت وي چې غویم راغلی او نه د صحابه کرامو نه ثابت دي نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي نو دلیل له بدی باندې چې د زید څخه د خاص عبادت لپاره نه او زمونږ د خلک دي دغه قرآن وته بیانو تختیدنه حدیث وته بیانو تختیدنه تاریخي زی سره ډیر شوق لري د شي غره ته خيږي سوکه د اسمان سره لګیدلی مرده خيږي بوډا سخت شوق لري دغه دوغه خو به ته ورور د یو آیت مختصر درې ټکی په دې عمل کول غواړي ته نور وسوي نو د غره ته برخيږي او په دې آیت باندې عمل نه کوي محبت د رسول سره اصل سره هغه دغه اطاعت دغه په لار باندې مضبوط ل په دې کې شو کار نه کیږي چې زغار حرات او ختم او زغار سور تو ختم او جبل رحمت او ختم او زبسناتونه او نزمونه وایم او مونږه عيد میلاد النبي کو دا په دې کار نه چي لکه چرته تاسو لاړې مکی ته او زړه مو چې راځي وینو چې څنګه زو هیڅ خبره نه لاړ شي آلته لاړ شه غار سور ته لاړ شه جبل نور جو ته آلته لاړ شه عرفات ته کوم ډېرې چې رضی هغه نه لاړ شوی نه خو پسړه کې به د ساتي چې صرف لیدو لپاره زم نور د دې خاص فضیلت هغه نشته آلته چې بروخیږي نو زمونږ د ځوانانو کمیټوري چې بروالي دا به ویني یو کانه الته صفه نشته یو کانه په هر یو باندې کلی پلانې د پلانې زوی په پلانې تاریخ راغلی غټه تورې والے دی غر تر خطرې دغه غر نه چې راکوشي ورو ګیره پرې ده بس بیا لار بدله کی روان شي د ګیری پرې خودو بوته نه وروره موږ د رسول په طریقه کوو بلار بدله استاد مذهب جدا زموږ جدا
مذهب څنګه جدا دی د کوم سړي د غره ته چې ته وختې دي دا دي کتو چې د سړي بدل د څنګه عبادت کو رسول صلی الله علیه وسلم نو چې هغه مذهب ته بیان شنو به زما مذهب جدا دی او د غار ته د خطو ستاسو مګړ شوق دی نه زمونږ د ډیرو خلکو نه لار د حقيقي محبت هغه ورکه شوی دی چې کومه لار ده ګوره او لار به دغه نه دغه بریلیان چې کوم چلونه کوي د صوفیانو د قبر پرست چې کوم کوي او ارمان چې وي موږ دغه ولې دی د رسول سم قبر په جنگل بل سونه بروز یو دغه ورېدو یو نات پښتو کېو نه لګي لکه پیغمبر ته وي چې الله دې راوله د وابیانو د منځ نه او کچرته ته وې د عجم په منځ کې عجم لکه ځان موږ زموږ خلک یادول الله دې راوله د عربو د منځ نه ظالمان موږ نه پری لکه وګړي دغه کړه خو حاصل دی وي ظالمان موږ دې تم نه پری دي چې ستاسو د روزي په دې جنگل باندې لاس کیدو الله دې راوله د عربونه عجم ته چې موږ دا چلو کو درګه او دا یو ټکی بګی دا ونی چې الله دې راوله د عربونه عجم ته چې موږ وخو چې عمل خلک څنګه کې د رسول الله په طریقه باندې عربونه عجم ته راوله الله جل ته ساتلې الله ته پته ده استغفار دروړه د قبر دی ولم خړو او په دې باندې څومره ټیکسونه لګولي او ناس یو وی چلته پیسې گزار کا بل به ولته گزار کا یو ناول غوته کې په قبر کې پرودي تاریخ هم نه معلوم اولته چې ورځي پیسې واسو ذکر کو نو چې پیغمبر خبر لته چې به زمونږ ورسو پیسې اغستې اولته به سقي سره روانه وي الله چې ساتلې په دې عربو کې الله ته پته د مستقبل کې سکی ځکه ته امن او امان سره پروت امن او امان سره هر طرف ته موحدین ولاړ دي هر طرف ته د توحید ازمري ولاړ دي هر طرف ته سلفیان هر طرف ته اهل حدیث چې کوم ځای ته غلط کار کوي بشرا شو دا کار دی غلط دی وره اچھا سره جواب نه زیګیر ولګي روان شي دغه یو ناتخوان دی ناتوي دغه خبر پرسون ته کېږي کدي چې ویډیو ته کتري ما کتلې و بده مسجد نبوي سره خوا کې عالم دی شیخ مظفر دی انډیا اکثر د ویډیوګانی دعوت کوي ډیر یو مجتهد انسان دی په دعوت کې سخت کوشش کوي نو دا سره ولیدو دغه ناتخوان چې کوم راغلی د پاکستان نه او دی نات ویل په دې موحدین پسې وی دوی ته چې پیغمبر د میلاد نوم والی وی دوی ته لکه مرچکې چې ول سره وروړي او بیا سندري په شکل کې تاسو ورېدلی لګي او چې کله دغه ځای شي کنه او هغه شیخ په سره شي کینه په کرسي کینه وی زه ګوره ته خبره کوم د زه ګوره سره هغه روان شي اله کوي صبر وکړه ته خبره کو وینه نه لا شي دوه خبره کو وینه نه پاکستان کې خو غټ نظمونه او ناتونه په دب کې ویل چې دوی له مرچکې چې وړلې او د پیغمبر دشمن اوس کینه خبره خو دوه وکړه سره چې سوې ته و تختید لا دا به د دوی حال له څومره ظالمان دي او چې الله راوستي د عربونو عجم ته ستادي سره څه کار دی کار دې سره ساته چې دې سړي په طریقه باندې عمل کول واړي کده په عجمو کې پروتي کده په عربو کې پروتي کده په هرځ کې پروتي الله دا تاسو نه کې چې قبر په کوم ځای کې خدا تاسو بکوي په دې قبر کې چې کوم سړی پروت دغه په طریقه دې څنګه عمل کړي دا تاسو بکیږي د ټولو نه الله سبحانه وتعالى د حرمین همیشه دغه موحدین سره ساتي او الله سبحانه وتعالى د حرمینو حفاظت دي شو کې لکه څنګه چې اوسه پوری کړی او چې څوک د حرمینو لپاره بد اراده لري رب العالمین دې په دنیا او په آخرت کې ذلیل او رسوا کړي په دې مخکې چې دغه ته وړو دي دعوت ته مسلې ته چې رسول الله څنګه دعوت شروع کو تاسو ته د وحي اقسام بیانوم چې وحي به رسول الله په څه طریقه راتله نو د دې و طریقې دي و اقسام دي علماء ذکر کړي یو خوب لیده هو ځای شو 10 نه وی کنه دا یو طریقه ده پیغمبر ته چې کوم خوب راشي دا موحده دویمه طریقه ملک براغه یعنی جبرئیل السلام براغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه کې به خبره ورواچوله خصوصا بلیدونه دا یو طریقه ده دریمه طریقه ده چې جبرئیل السلام به د انسان په شکل کې راتو په دې ټیم کې صحابه کرام هم لیدو لکه
هغه حدیث چې جبرئیل السلام راغی د انسان په شکل کې او د رسول الله سره کېناستو او به ته تاسو کو د ایمان او د اسلام او د قیامت په باره کې څلورمه طریقه ده چې دا وحی براتله پر رسول الله باندې د ټلې د کړنګا چې دی په شکل کې او په دې ټولو طریقو کې سخت طریقه چې رسول الله باندې واغه داوه سخت جمع به سم جمع به د رسول سم د تندینه به سم خوله به ده او دیسی به کوم شی دی په سیرت کې راځي او په روایتونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوخ باندې سور نو اوخ به کېناستو دومره وزن به رسول صلی الله علیه وسلم ان سنلقي عليك قولا ثقيلا درنه خبر الله تعالی او دغه وی دا زید بن ثابت رضی الله عنه هو یو پیر پر رسول الله باندې وحی رااله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورون یا زنګون د زما په دې ورون یا زما په دې زنګون لپاسو نو دومره زور زما په دې ورون باندې راغی ما چې نږدې د زما د ورون دوه ټوکړي شو ماچ البته رسول الله باندې زور راغی نو په وحی کې وحی راتلو کې د ټولو نه سخت حالات هغه په دې قسم وحی سره وو دا شو سلور پنځمه طریقه دا چې جبرئیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل کې راشي او د دوه پیری شي ویلي لکه څنګه چې په سورۃ النجم کې الله سبحانه وتعالی دا خبر بیان کړي او شپږمه طریقه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم برتل د اسمانونو ته الته الله وحی کړی ده لکه دا منځونه به پرز کړی دی او نور وحی ته کړی ومه طریقه دا ده د الله سبحانه وتعالی ډایرکټ خبرې د رسول الله سره بغیر د واسطې نه لکه څنګه چې چا سره کړی وي د موسی علی السلام سره د موسی علی السلام د پر د مرتبه خو ثابت ده د قران نه د رسول الله د پر ثابت ده د کوم زینه د حدیثونو نه او دا براشي ان شاء الله یو څو درسونه ورسته چې اسراء او معراج د واقعې په دې کې څه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم الته به تاسو دا وری چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله سبحانه وتعالی خبرې کړې دا و طریقې د وحی دراتلو د بالکل ثابت دي اتمه طریقه کې اختلاف ته او راجح قول دره چې دا نشتی او غدا چې رسول صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی سره ډایرکټ خبرو کی او په منځ کې پردم نه یعنی د الله دیدنو کی او د کمزوري خبره ده او عائشه رضی الله عنها وی چې څوک ته تدوي چې رسول صلی الله علیه وسلم برتله اسمانونو ته ولې لیدل نو دې دروغ وی نو صحیح خبره ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله سره خبرې کړي خو په منځ کې سوا پرده وا او ځکه رسول الله ته کله ویل شو چې الله دې لیدل نو رسول الله ته وی نور ان اراه نور دې رڼا ما څنګه لیدل نو په دې دنیا کې د څوک نشي چې الله یې لیدل او دغه وجه ده چې د انسانانو د جسمونو کمزوري او دوی کې د طاقت نشته چې دوی الله سبحانه وتعالى ته وګوري ټینګېدې نشي کله چې موسی عليه السلام لړ د الله ملاقات له تورات راوړو نو الله سره خبرې کولی په ځل کې راوړي چې خبرې دومره خوږي نو چې الله مخ مبارک کتو کې بسمره خوونی نو په دې منځ کې وی ربي ارینی انظر الیک یلا ز کتاو ګورما او ستاسو دیدنوک الله وتوي لن تراني هیڅ تمانی شلی دی ولكن انظر الى الجبل دي غرت ګوره فین استقر مكانه فسوف تراني کدا غرب خپل زی ودرې ما بوي ګور رب العالمین داسره ورسن مطمئن کړي چې دنه چې بس مانی شلی دا یو دلیل په دغه چې تماول نشلی دی فین استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا کله چې الله سبحانه وتعالى د نور یو جلک راخاره شو او په دې غر باندې ولګید غر ټول ریزه جو خاورې شو موسی علیه السلام به وشو چې په پاسه وی الله توبه مې وستر بیا به دې خبره نکو نو د دین خوازه ده لن ترانی یعنی په دنیا کې تمانی شری ده هر چې آخرت ته نو د قران نم ثابت ده د حدیثونو نم ثابت ده چې مؤمنان به د خپل رب دیدن کوي
والله سبحانه تعالی دې موږ ته نصیب کړي. او غټ نعمت د جنتیانو هغه دا دی چې رب العالمین مخ ته به ګوري، او غټ عذاب د جهنمیانو لپاره دا دی چې د رب العالمین مخ ته به نه ګوري. د کوم رب بندګي چې موږ کوو د چا دپاره راجمع شي، او د چا دپاره د دین بیانوو، د چا دپاره دین زده کوو، د چا دپاره دینداري کوو، نو په دې دین کې دومره خوند دی، په دې دین کې څومره خوند دی. نو کوم رب چې دا دین را لېږلی دی د هغه مخ ته کتو کې به څومره خوند وي. دا د وحي یو څو اقسام په تادۍ سره موږ بیان کړو. اخرنی خبره په دې درس کې هغه ده، رسول صلی الله علیه وسلم باندې آیتونه نازل شول سورۃ المدثر. 3 کاله رسول صلی الله علیه وسلم پټ دعوت کړی دی، او دغه تفصیل به پر روان درس کوم چې دغه بکې نه کی، خو صرف دا په دې آیتونه کې الله سوي یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الله تو یا ایها المدثر، وإذا کمبل چې په ځان چولې، صادر چې په ځان چولې تا ته ما. او د الله سبحانه تعالی د خپل پیغمبر سره څومره محبت دی، ناشنا طریقې سره هغه ته آواز وکړو. ځکه خو د الله دا ووایي که نه چې یا ایها المدثر، مطلب دا دی چې ای کمبل والا کمبل پرېږده وخلار، دا مطلب دی. یو مطلب دا دی چې کمبل والا ستا د کمبل سره څه کار دی، پاسه دنیا انتظار کوي، پاسه قم فانذر، پاسه ودرېږه، د ټول دنیا ته پیغام رسول غواړي. پاسه د خوبونو او د کمبلو او د طلایانو دا وختلی، پاسه سختو ته ځان تیار کا، یو اوږد جهاد ته ځان تیار کا، د سختو نه ډک ژوند ته ځان تیار کا، پاسه مصیبتونو ته ځان تیار کا، قسمه قسم مصیبتونه به تا باندې روان دي. هغه چې رسول صلی پاسېدلی او په مدینه کې 11 کال او ربیع الاول میاشت او 12 تاریخ او رسول صلی دنیا نه لړ، هغه وخت پورې پاسېدلی. بوډا شو، پکې سپین ګیری شو، په ګیره کې سپین ولګي، بدن یې غټ شی او کمزوری شی، او د هغه وخت پورې رسول صلی ولاړ. قم فانذر چې بیا کله رسول صلی پاسېدو، خدیجې ورته وی ته خو پاسېدې، وی یا خدیجه ولا زمن النوم، د خوب هغه زمانه لاړه وی. دا داسې ژوند دی الله موږ ته نصیب کړي چې زموږ د طلایي سره څه کار دی، زموږ د بسترې سره څه کار دی، زموږ د دې نعمتونو سره څه کار دی. زموږ کار دې سره دی چې پاسه دین بیان کا، پاسه عبادت وکړه د الله سبحانه وتعالی. هغه طلایانو کې پراته خو ډېر خلک دي، کمبل والا خو ډېر دي، بړستن والا ډېر دي، نعمتونو والا ډېر دي، خو دغه لږ دي کوم چې د الله دپاره پاسېدلي. قم فانذر، پاسه ویروه دا خلک. اولنۍ خبره ورته دا وکړه چې دا څومره خلک چې په دنیا کې دي ویروه، د الله نه ویروه، د الله د عذاب نه ویروه، په دې زړونو ول زلزلې راوله، په زړه چې زلزله راشي ویرېږي ورپي. وربک فکبر، د خپل رب لویي بیانه که، د خلکو ته وښایه چې ستا رب څوک دی. دا دعوت دی. په یو څو خبرو کې الله تعالی دعوت ټوله طریقه ښیي. پاسه دعوت کې اولنۍ خبره دا ده چې څه به پرېږدي، کمبل، طلایي، نعمتونه، پوس پوس ژوند دا نه چلېږي. دا بعض وایي چې بس مونږ د طلایي کې په دې کور کې د ښځې په دې خوا کې رانه غټ عالم جوړ شو، سم د دعوت کار مې وکړی، خو د ښځې په دې خوا کې، د بچو په دې خوا کې. بیا بل کار دا دی چې کار ستا دا دی پیغمبر وي پاسه خلک ویروه. دریم نو خلکو ته د خپل رب لویي بیانه که، ورته ووایه چې د مطلق لویي حقدار هغه څوک دی، الله سبحانه وتعالی. که باچا دی، که بوت دی، که وزیر دی، که قبیلې مشر دی، او که ښکلی دی، او که بدرنګه دی، هر څوک د الله په مخ کې هیڅ هم نه دی. وثیابک فطهر، کپړې خپلې پاکې که. دا دوه مطلب دي. وثیابک فطهر، یو کپړې ظاهري دي، بل کپړې معنوي دي.
معنوي کپڑے پاکي کا، یعنی خپل باطن پاک کا د شرک د خبرونه، بوتانو سره د محبت نه، چې دا خبرې په زړه کې رانولي. ګوره د نزان پاک کا، درشم باطن پاک کا د حسد نه، د بغض نه، د خبرې په زړه کې نه ساتي. ظاهري لباس تم پاک کا، ځکه چې داعي او عالم او داعي له څه پکار دي چې دی به پاک او صفا ګرځي. عائشہ رضی الله عنها وی د رسول صلی الله علیه وسلم یو چوغه کور کې پرته و، دغه به خاص میلمنو ته اچوله. ما بوله یو ویښته برابر کړو، پټکی به په سر کو، به دغه چوغه واچوله، خوشبو به ولګوله، بیا به مسکی شوي چې میلمانه راغلي. دا د عالم طریقه ده. زمونږ هغه وایي چې خوارزار ګرځي که نه، چې کمیس شلېدلی درې څلورو ځایونو کې، یو سخاون ته کې ټوکی په غاړه باندې پروت وي په اوږه، حق پرست عالم دی. وایي حق چې وایي هغه داسې ګرځي. وایي حق چې وایي داسې ګرځي نه، چې د ځان خیال نه ساتي هغه داسې ګرځي. حق د څخه جامو سره څه کار دی، او حق د څخه ټوکي سره څه کار دی. ځکه صفا کپړې اچوم تا د چې کومه خبره بیانوم دې کې سوچ وکړه چې دا څنګه ده څنګه نه ده. که زما کپړې څخه دي زه چې کومه خبره بیانوم پای کې سوچ وکړه دا څنګه ده څنګه نه ده. دا ملنګي نشته په دین کې. دا صوفیانو چې کوم ملنګ ژوند تیری دا وي، خاکسار دی. وي خاکسار هغه دی چې سول الله ورکړي په هغې ګزاره کوي. خاکسار دې ته نه و چې ځان په زور غریب کوي او څخه پیزار یې چولی او په بد حل ګرځي. ما یو ولید یو پیر د غوښې دکان ورغلی، غوښه مې اخیسته، اوس به د واقع بیان کړی مې یو څو پیر، او دا به دې تسپو سمه کړسا جوړه کړې وه، او په دغه تسپو اړولو کیلو غوښه راکړه. زما خو د خیال چې ګوره دې ټیک به د کوم ذکر وکړو. بیا چې ما هغه ته داسې وکړو، خو ما ته ډېر بد کتو، نه یې لګېده بلکل ما سره بلکل خفه و. هغه کس طرف ته چې دا مخ کړی و بلکل یې خوا دې خوا نه کتو. ما چې ورله کته وکتو نو په یو خو باندې جوراب و په یو نه وه، او هغې سره یې چمپل مخبو کړي. ما ورسره سلام وکړو، ما څنګه یې ښه ډېر په غوسه کې جواب راکړو. ښه یم، ما یو سوال کوم که اجازت وي. څه؟ ما تاسو یو جوراب اچولی دی یو نشته، آیا دا یېره شوې ده تا نه؟ که یېره شوي نو چې رایه دی کوم ده ته، او که نه دې کې څه حکمت دي چې سبا له بیا موږ هم دا چل شروع وکړو. وی دا اجازي ده ماته وایي، دا اجازي ده ماته وایي. خو زه حیران شو چې دا اجازي ده، دا خو ته لیونی، دا خو د لیونو کارونه دي چې یو جورابه یې وایي دا اجازي ده، دا دینداري ده. بل دا دینداره خلک شرموي سله. دینداره سړی همیشه په ټولو کې ښکلی، دینداره سړی په ټولو کې پاکي، دینداره په ټولو کې پړقېږي، دینداره د ټولو نه اوچت نعمتونه استعمالوي. داسې دینداره غواړه. موږ د دینداره شرمولي دي، د بعضو دیندارو په خپله ځان شرمولی چې څخه په څخه جامې او د چاودلې پوندې به یې نیولي او دغه څخه ټوکی به غاړې اوږې ته پروت وي، کله یې مانځه کې مخې ته اچوي، او کله په اودس کې، او کله په پوزه پاکوي، او کله په څه کوي، او کله څه کوي. عجز عالم دی. حق پرست علما داسې د سعودي عرب د علماو ته وګوره، حق نه وایي څنګه دي. او د زمونږ دی ته وګوره خوار وزار ګرځي، خو حق وایي که نه. دا یو ناشنا تله ده. که دا حق دغه یي څخه جامې اچول، دا خلکو زه مشهور کړم په وابي باندې، دا باز لري تختی وي سبا نه به زه هم دغه کپړې وپړې شروع کړم، بیا به راله ومني خبره. نو الله ورته وایي وثیابک فطهر، پیغمبره دعوت به کوې نو ځان پاک ساته چې خلک دنه متاثره شي. ځکه ستا په لار خلک ځي، ته یو عالم سره ملاو شو صفا سوتره ته هم بیا دي شي، خو چې ته ورسره ملاو شوې د خیرو ډکې د خیرو ځای پې نه وي، ته به د دینداري به دغه یي نه، سبا له بیا ته هم دغه د خیرو یو دغه به ګرځي. دا د عوامو یو ذهن جوړ شوی دی، او د بعضو امیرانو صاحبانو او مولیانو ولې دا ذهن جوړ کړی، دا غلط ذهن دی. ښه دغه درې خبرې شوې، څلورمه ورته په دې کې څه ووایي؟ والرجز فهجر، د بوتانو نه ځان لرې ساته، د شرک نه پیغمبر ځان لرې ساته، د دین هجرت وکړه، دې خوا ته به نه ورسي. انشاءالله به روان سیرت کې تاسو اورئ چې رسول دې څنګه هجرت کړی و. بیا څلورمه خبره ورته دا وکړه ولا تمنن تستکثر، پیغمبره ګورې د خپل کار ته به په دې نظر نه ګوري چې ډېر کار کومه. دا یو ناشنا نصیحت دی، ځکه چې کار تا د ډېر پروت او که ته پکې دا سوچونه شروع کړي چې نن مې کار ډېر وکړو نو بیا د نه ډېر کار پاتې کېږي. او د عبادت او د دعوت دا چې موږ څه کوو زموږ پکې خپله فایده ده، دا به ډېر نه ګڼي.
اخرنه نصیحت ته الله دا وکړو ولی ربک فاصبر پیغمبر سخت بډیر راځي ګوره د خپل رب د پر صبر کې د دینه بعد بیا رسول سم دعوت شروع کو 3 کاله پټ دعوت کو ځکه چې एकदम غوړه کار کې دی نشو او دا روان چې کمی خبري به تاسو اوري دا هغه جهاد او هغه سختي او هغه مصیبتونه او هغه دعوتونه کوم چې رسول کړی دا غینه به باز بیانو یعنی موږ څوک چې هغه هر څه بیان کو خو دې چې دوی معلومه شو چې رسول سم پاسه او چې پاسه څه کړی دی پای کې ورته باز سم بیانو